students, welcome again. This is E-Education Afghanistan, the program of AZ English and Pashto. Today is our A23rd lesson. تاسو ټول ته اخرغلاستو یم نن زموږ د انګلیسي اسانه زده کړې پروګرام د A برخې درویشتمه ویډیو ده، یعنې درویشتم لیسن دی. راځئ په دغه برخه کې موږ لومړنی پارټ چې لرو هغه د ګرامر لرو. په ګرامر کې موږ د فریز او سنټنس څخه بحث کوو. تاسې پوهېږئ درنو زده کوونکو په تېرو درسونو کې موږ دغه ګرامر برخې چې ویلې له لیټر نه پیل کړي یو ورډز مو لوستل، پارټس اف سپیچ مو لوستل، سبجیکټ ابجیکټ کمپلیمنټ پریډیکیټ، همدغه موضوعات موږ ټول ولوستل. انشاءالله هغه کې به مشکل ونه اوسي. راځو اوس په پریز باندې غږیږو. پریز په خپله مینینګ عبارت ته وایي. عبارت یعنی په هره ژبه کې دا پریز شته، تقریبا په زیاتو ژبه کې دغه پریز شته. تعریف یې داسې کوو چې پریز is a word, a phrase is a group of words which makes sense but not complete sense. which makes sense but not complete sense. وی پریز یا عبارت دا د کلمات مجموعه ده. څه ده؟ د کلمات مجموعه د دې لپاره کارېږي تر څو یو مفهوم جوړ کړي مګر دا مفهوم پوره ونه اوسي. یعنې څه معنا؟ ګورئ موږ سنټنس داسې لرو چې یو پوره مفهوم به څرګندوي، لکه زه ښوونځي ته ځم، مګر داسې یو څه راځي چې مثلا مسؤل لپاره ده. ګورئ مسؤل لپاره ده، دلته تاسو وګورئ یو مفهوم شته چې یو څوک مسؤل دی مګر دغه مفهوم پوره نه دی. دغې ته په خپله په انګلیسي ژبه کې پریز ویلی شي. فریز عموما دغه پریز دا په خپله د adjective plus preposition او همدارنګه noun plus preposition، خو زیاتره دغه د preposition په جوړښت سره راځي چې ټول په دې کې څه شی راځي؟ prepositions راځي. مثلا ګوري accountable for، دلته وګوري accountable for معنی د مسؤل لپاره ده. څنګه مسؤل لپاره ده؟ دغه چې ګوري دا نه سنټنس دی نه کلاس دی یعنې نه فقره ده او نه جمله ده، بلکې دې ته یو فریز ویلی شي. دغه د پریپوزیشن په یو ځای کېدلو سره د یوې کلمې سره موږ پریپوزیشن یو ځای کوو، دغه څنګه کېږي؟ جوړیږي. نو په خپله د دې مفهوم دا دی چې یو څوک مسؤل دی مګر د فار معنا لپاره، د څه لپاره؟ دغه مفهوم پوره نه دی. مثلا آسک فار، پوښتنه کول لپاره ده، یعنې دعوت کول لپاره ده. ګوري دلته همدغه شانته ډېر مثالونه تاسو جوړولی شئ چې دغه لیدلی شئ په انګلیسي ژبه کې چې دغه د پریپوزیشن او یو بله کلمې سره یو ځای کېږي او دغه په فریز موږ ته جوړولی شي. ساده موږ ویلی شو فریز د کلماتو مجموعه ده، یعنې یو څو یوه کلمه نه ده فریز، یو څو کلمې سره یو ځای کېږي. د څه لپاره کارېږي؟ د دې لپاره کارېږي تر څو یو هدف وړاندې کړي مګر دغه هدف پوره ونه اوسي، یعنې داسې نورو کلماتو ته اړتیا وي تر څو دغه هدف موږ ته څنګه کړي؟ پوره کړي. لکه ګوري دا ګروپ اف ورډز دی، دا یو موضوع ده، یعنې دا د کلماتو مجموعه ده. عموما ناټ هاف سبجیکټ اینډ مین ورب، دوی په زیاتره وخت کې داسې راځي چې دوی سبجیکټ یعنې فاعل او مین ورب نه لري، لکه څنګه چې سنټنس لري، لکه څنګه چې انډیپینډنټ کلازز لري، همدغه شانته دا فریز چې دی سبجیکټ او مین ورب نه لري. بل خاصیت یعنې بل پارټیکولرټي چې ده هغه دا ده چې نو کمپلیټ مینینګ، دغه فریز په خپله کمپلیټ مینینګ نه لري، یعنې پوره معنا نه لري. د دغه معلوماتو مجموعې ته په خپله څه شی ویلی شي؟ فریز ورته ویلی شي. د فریز نه وروسته موږ بحث په سنټنس باندې کوو. یعنې راځو وایو چې سنټنس څه ته وایي. سنټنس از ا ګروپ آف ورډز، البته دغه ګروپ آف ریلیټډ ورډز، دغه کلمه ورسره اضافه ولیکئ تر څو تعریف مو لا آخر راشي. سنټنس از ا ګروپ آف related R-E-L-A-T-E-D related words which has subject verb with logical and complete meaning. وی دغه سنټنس چې کوم دی دا د کلماتو هغه یو بل ته ورته یعنې ارتباط لرونکو کلماتو مجموعه ده which has subject and verb، کوم چې سبجیکټ لري، ورب لري، لاجیکل او کمپلیټ مینینګ لري. یعنې ګورئ څو شرطونه به دې کې راغلي دي. کله به یو کلماتو مجموعه سنټنس کېدلی شي. دغه کلماتو مجموعه چې مثلا راځي دا کلماتو مجموعه به څنګه وي؟ دغه هره کلمه به بلې کلمې پورې ارتباط لري، یعنې یو بل سره به داسې نه وي چې ارتباط به نه لري، جدا جدا به نه وي، دغه ټول به یو بل سره ارتباط لري. بل پکې شرط چې دی دغه باید سبجیکټ ولري، یعنې سبجیکټ باید خامخا ولري. صحیح ده؟ که دا هایډن او که هایډن نه وي مګر سبجیکټ باید ولري. ورب باید ولري، که یو جمله کې راغلي، که یو کلماتو مجموعه راغلي ورب ونه لري دا هیڅکله هم جمله نشي کېدلی.
with logical and complete meaning. دغه چې راځي نو دا به یو پوره که سبجیکټ هم ولري ورب هم ولري. د دې نه وروسته کوم شرط چې دی هغه دا دی چې منطقي او پوره معنا به لري. که چېرته ورب ونه لري هم جمله نه ده، که سبجیکټ ونه لري هم جمله نه ده، که منطقي معنا ولري هم جمله نه ده، او همدارنګه که چېرته یو پوره معنا ولري هم جمله نه ده. لکه موږ وایو مثلا احمد ټیچز انګلیش، احمد انګلیسي تدریسوي. دلته وګورئ تاسو دغه ټیچز انګلیش، احمد ټیچز انګلیش سبجیکټ لري، ګوره لومړنی شرط شو، سبجیکټ لري که نه، ورب لري دویم شرط شو، لاجیکل منطقي معنا هم لري چې انګلیسي تدریسیږي او پوره معنا هم لري، نو دا په خپله څه شوله سنټینس شوله. دلته راځو هی ایټس کار، هغه موټر خوري. ګورئ سبجیکټ لري او سبجیکټ لري، ورب لري او ورب لري، پوره معنا لري او پوره معنا هم لري، مګر مینینګ لاجیک نه دی، نو دې ته موږ سنټینس نشو ویلی. مثلا راځي یو بل مثال راځي داسې لیکل کیږي چې goes to school. ګورئ سبجیکټ لري نه لري، ورب لري او لري، کمپلیټ مینینګ هم نه لري او لاجیکل مینینګ هم نه لري، ځکه چې goes to school ښوونځي ته ځي. څوک ښوونځي ته ځي، څنګه ښوونځي ته ځي؟ لاجیک بیا هم یو څه وجود لري، مګر هغه کمپلیټنس چې کوم دی دلته هغه پورووالی د جملې هغه نشته. سمپل موږ دوه موضوعات باندې بحث وکړو. ګورئ فریز دې ته وایي چې د کلماتو مجموعه چې زیاتره په دغه کې پریپوزیشن راځي. څه لپاره کارېږي؟ د دې لپاره کارېږي تر څو هدف جوړ کړي، مګر دغه هدف پوره نه وي. لکه کاونټیبل فار، همدارنګه آسک فار، داسې نور مثالونه تاسو لیدلی شئ په انګلیسي ژبه کې. له هغه نه وروسته بیا موږ یو کلازز لرو چې یو څه مخکې هم تشریح شي او وروسته به راشي چې دا سبجیکټ او پریډیکیټ لري او پوره مینینګ ورکوي چې فاعل او مبتدا، خبر او مبتدا ولري، هغې ته کلاز ویلی شي. دا د پریز نه یو څه لویه برخه ده چې دا بعضې وخت کې یو جمله کېدلی شي، بعضې وخت کې فقط فقره کېدلی شي. له هغه نه وروسته موږ سنټینس لرو، یعنې جمله. دا د ارتباط لرونکو کلماتو مجموعه چې فاعل او فعل ولري. دغه فاعل او فعل لرلو نه وروسته یو منطقي او یو پوره معنا ولري، دغې ته څه ویلی شي؟ جمله ویلی شي. لکه احمد ټیچز انګلیش، احمد انګلیسي تدریسوي. که احمد ټیچز ووایي احمد ټیچز، احمد تدریسوي، دا هم جمله نه شوه، ځکه سبجیکټ او ورب یې ولرو، مګر منطقي معنا یې فوله معنا یې څه شوله؟ ونه لرله. Thank you very much. That was our first part of a 23rd lesson. Let's go to our second part. Coming towards, follow me. Bag, bakery, bakery, balance, balance, bend, bend, bead, beat, 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 bag, bakery, balance, bend, beat, beat. Bag mana da bag. So mana bag. For example, the bag was on my back. بیک چې و زما په شاو، بیک ته ویلی شي او بیک څه ته ویلی شي؟ شا ته ویلی شي. بیکري معنا د نانوایي. نانوایي. For example, in bakery the bread is baked. په نانوایي کې ډوډۍ پخیږي. بیلنس معنا د تلل. څه معنا؟ تلل. او یا توازن ته هم ویلی شي بیلنس. For example, can you balance the academic situation and academic environment of the private universities and governmental universities. کولی شي دغه د دولتي او پوهنتونونو او د شخصي پوهنتونونو دغه د تعلیمي ساحه او تعلیمي ماحول چې کوم دی دا څه کړي؟ وتلي یا بیلنس کړي، د دوی وزن پیدا کړي چې کوم یو سره وزن. بینډ معنا د بندیز. څه معنا؟ بندیز. For example, the people have held the ban on cutting the grass. خلکو په دې باندې بندیز لګولی تر څو د واښه څنګه شي؟ وریبل شي یا کټ شي. You can make different examples. bead معنا مرۍ یا مشکڼې هم ورته ویلی شو. For example, these are beads in on the boat, and not boat, in the cupboard. You can say دا څنګه دی؟ په دې المارۍ کې مرۍ پرتې دي، یعنی مرۍ مشکڼه ته ویلی شي. بیټ معنا د ماتې ورکول. ماتې ورکول. For example, we say that our cricket team can beat the opposing team. زموږ د کرکټ لوبډله کولی شي دغه مخالفه لوبډله څنګه کړي؟ هغوی ته ماتې ورکړي. So you can make different examples. بیک ته ویلی شي، بیکري نانوایي، بیلنس تلل یا توازن، بینډ بندیز، بیډ مرۍ، بیټ ماتې ورکول. Thank you very much. Let's go to our third part.
Let's come to sentences. Follow me. Where is your house located? Where is your house located? Our house is located in Kunar. Our house is located in Kunar. Where do you study English? Where do you study English? I study English in EEA. I study English in EEA. Where are you now? Where are you now? I am in your guest house. I am in your guest house. Where is your house located? माना دا ستاسي کور چیرته موقعیت لري یا simply you can say ستاسي کور چیرته دی. Our house is located in Kunar. زموږ کور کونړ کې دی. ګوري دا where is your house located معنا دا ده چې ستاسې کور چیرته موقعیت لري خو سمپلی معنا مفهوم یې ته نه دا دی چې ستاسې کور چیرته دی. our house is located in Kunar معنا دا ده چې زموږ کور په کونړ کې موقعیت لري خو مفهوم دا دی چې زموږ کور په کونړ کې دی. لکه سمپلی دا your house دا که چیرته دا کې ونه وایي located پکې ونه وایي where is your house. our house is دا located دواړو کې مو وایي where is your house ستاسې کور چیرته دی. our house is in Kunar زموږ کور کونړ کې دی. هغه او دا به یو شان ته هدف لري که دا دواړه په دې کې دواړو نه لري کې هم سم دی. where do you study English ته انګلیسي چیرته زده کوي ته انګلیسي چیرته زده کوي. I study English in EEA. زه په EEA کې یعنې په مهمه تاسو ښه پوهېږئ چې ایجوکیشن افغانستان کې انګلیسي زده کوم. where are you now اوس چیرته یې. دا اوس مې هم اوږد ویلی هم مې اوږد ولیکو. I am in your guest house. زه ستاسې په حجره کې یم. ګورې حجره یا میمنخانه هم ورته تاسو ویلی شئ. سمپلی where is your house located ستاسې کور چیرته موقعیت لري ستاسې کور چیرته دی. our house is located in Kunar زموږ کور په کونړ کې ده. where do you study English انګلیسي چیرته لولئ یا چیرته زده کوي. I study English in EA کې زده کوم یعنې د EA له لارې زده کوم. where are you now اوس چیرته یې. I am in your guest house زه ستاسې په میمنخانه یا ستاسې په حجره کې یم. thank you very much. it was the whole lesson of A23rd. Till I'm coming in the another lesson recommending you to Allah. If there is any question, any suggestion, you can leave in comment box, or if you are with us in our CVC classes, let's discuss it there. Please subscribe our YouTube channel, download our videos, and don't forget to share these videos with your friends to inform them and make them able to get the benefits from our services. Thank you. Have a good, best, great and happy times.